د پاکستان له لوري دا خبرداری چې نور د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار ډاکټر حمدالله محب سره د رسمي کړنو په حق اړیکې نه ساتي د افغان دولت له غبرګون سره مخ شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر اوسه مخې نه وي او نه دي. ډاکټر حمدالله محب نن د یو خبري کنفرانس پر مهال ویل پاکستان که اړیکې پرې کوي هم دومره اغېز نه کوي ځکه چې اوس هم یاد هیواد سره روابط نورمال نه دي. هغه زیاته کړه پر لغمان، هلمند او لوګر بریدونه د اسلام آباد په مرسته شوي. روابط خوب نیست که ما میخوایم سرش کار کنیم، یعنی روابط خوب نیست، نه خوب بودن. ما توقع ما از بازم میگم که از پاکستان این است که شما به او بسیار خوب اشاره کردین. اگر میخواین که روابط خوب شود امو نیروهای غیر رسمی و تروریستایی که در پاکستان حضور دارند با اونا جای نتن، رابطه خود با اونا قطع کنن، با تروریستا روابط خود قطع کنن و مصرف خود بیاین سر روابط نیک و حسنه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسازه به جای گروه های تروریستی و افراد و گروه هایی که تمام روز تشنج و بدبختی را به افغانستان میارن بار میکنه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تیر اختر ورځو پر مهال ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي پاکستان د ترهګرو ځاله ده او د پښتنو بلوچانو حقونه تر پښو لاندې کوي چې وروسته د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل هم احضار کړ. یو شمېر سرچینو دا هم تایید کړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستي جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته په خپل سفر کې دا موضوع د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره هم شریکه کړي. د پښتنو عوامي نېشنل ګوند یو تنمشري ملولي خان وایي د پاکستان حکومت د حمدالله محب پر یو تنقید دومره سخت غبرګون ښودلی دی خو په پاکستان کې عمومي سیاسي او دفتري ذهنیت افغان ضد پاتې شوی. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي نور د مصلحت وخت تللی او پاکستان سره باید د ډاکټر محب په څېر رښتینې او څرګندې خبرې وشي. دوی وایي د ملي حاکمیت او استقلالیت پر سر د امریکا متحده ایالاتونو هم د ملي امنیت له سلاکار سره اړیکې پرې کړې وي خو بیا هم ورسره خبرو ته کېناسته. د دوی په اند پاکستان چې له چا سره اړیکې پاللې دي د تاریخ بدرنګ مخونه دي او اسلام آباد په لغمان او هلمند کې ماتې خوړلې نو ځکه په بدیلو لارو خپله کرکه او قهر څرګندوي. لکه څنګه چې محب ورته ویلې نو دا د هر افغان حق دی، دا یوازې محب حق نه دی، د ټولو افغانانو حق دی او پاکستان باید خپله پالیسي بدله کړي او د افغانستان مخالفین ته په خپله خاوره باندې ځای ور نه کړي او د افغانستان سره روابط ښه سیاسي او دوستانه او ګڼلتوب روابط وساتي او د افغانستان غوښتنې او کړنې ومني او ځکه هغه د ټول لومړی د پاکستان په خیر دی او بیا به د افغانستان په خیر وي او پاکستان باید خپله پالیسي بدله کړي او دې ته غاړه کېږدي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر حمدالله محب د څرګندونو څخه د ملاتړ په پار یو کمپاین پیل کړی او هغه یې واقعي سیاستوال او د خاموش اکثریت غږ یاد کړی. دوی لیکلي پاکستان که په دې شرمېږي چې څوک ورته د ترهګرو ملاتړ کوونکی وایي نو د ترهګرو تمویل، تجهیز او ملاتړ دې پرېږدي او په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو نظامي روزنځایونه او مراکز وتړي.